تاسو ته هیله ده ویډیو شیر کړئ پرمخ دغه طرف ته چې کوم دوستان دي که په خپل ځای باندې کښېنئ. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنصار والمهاجرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وبسند المتصل منا إلى إمامنا وشيخنا في الحديث والتفسير أبو مسلم القشيري رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق منور شيوخ او علماء په ګډون په داسې یو ستر علمي او منور محفل کې زه ګډون کوم او خپل ځان لپاره په داسې علمي او منور محفل کې خپل ګډون د سعادت او د نیکبختي لویه ذریعه ګڼم. الله رب العزت دې زمونږ او ستاسو لپاره په دې مجلس کې زمونږ ناسته او د علماو وینا زمونږ د سعادت او د نیکبختي لامل او ذریعه وګرځي. زه نه پوهېږم چې د چمن د غیرتي او مجاهد ولس مینه، د دوی احساسات او د دوی ښه راغلاست څنګه او په کومو ټکو وستایم. ما سره داسې الفاظ نشته، خو په لنډو دا وایم چې د خپلو علماو عزت او درناوی کوئ، دوی ته د قدر او د احترام قایل یاست. الله رب العزت مو سره د خپلو کورنیو عزتمن لره او رب مو په دواړو دارینو کې سرفرازه او سرلوړي لره. درنو حاضرین، نن چې دومره په زرګونو کسان په دې محفل کې راټول شوي او دومره درانه علما او شیوخ راجمع شوي ستاسو تر مخ ناست دي، دا د یوې مدرسې ثمره او د یو مدرسې میوه ده چې د هغوی په سر د فضیلت او د درناوي لنګوټه او لنګۍ ایښودل کیږي. نو مدارس او مساجد
په اسلامي ټولنه کې د اسلام د مقدس دین سترې قلاګانې دي او هغه مراکز دي چې دې ځای نه موږ ته د ایمان درس، د همدغو مراکزو نه موږ ته د توحید درس، د همدغو مراکزو نه موږ ته د عقیدې او د انسانیت درس راکول کېږي. موږ او تاسو وینو په کومه ټولنه کې چې مساجد او مدارس آباد دي، په هغې ټولنه کې ایمانی او جهادي غیرت موجود دی، او په کومه ټولنه کې چې مساجد او مدارس آباد نه دي بلکې ځینې مفاد پرسته خلک یا ځینې سیکولر په دې هڅه کې دي چې د مدرسو دبدبه، د مدرسو ښکلا، د مدرسو عظمت له منځه ویسي. نو بیا په هغه ټولنه کې د هغې خلکو احساس مړ وي چې هر څه لوبې پرې کوي بیا یې کولی شي. همدا وجه ده چې د اسلام او د انسانیت ستر دشمنان چې د هغوی په رأس کې، د هغوی په سر کې یهود او نصارا دي، دا تل په دې هڅه کې دي چې د اسلام دا ستر مراکز، د اسلام دا مضبوطې قلاګانې څنګه له منځه یوسي. خو په دې پوه شي، په خلاصو غوږونو یې واورئ چې مدرسه یې در ختمه کړه، ایمان یې در ختم کړه. چې مدرسه یې در ختمه کړه، غیرت یې در ختم کړه. چې مدرسه یې در ختمه کړه، حیا او عزت یې در نه ختم کړه. چې مدرسه یې در ختمه کړه، ایمانی او جهادي جذبه یې د ستا د زړه نه وویسته. خو دوی ته زه وایم چې ستاسو مقابله له علماو سره او د مساجدو سره داسې ده لکه چې یو څوک خپل سر د غره سره جنګوي. که څوک سر خپل غره سره جنګوي خو سر به یې ماتېږي، د سر نه به یې وینې روانېږي، غره ته څه تاوان رسولی شي؟ نو الحمدلله کوم علما چې د دارالعلوم دیوبند اکابرینو په نقش قدم باندې را روان دي، دا هر یو غر دی. کوم مراکز چې د قرآن او د سنت د اشاعت لپاره دوی تاسیس کړي دي، د هغو مدارسو نه او د هغو د دفاع لپاره خپل ځان، خپل مال او د خپل سر نه تیر دي. ډېرې هڅې وشوې، ډېر کوششونه وشو چې زما خوله رابنده کړي. ټول دلته د ویلو نه دي چې زه تاسو ته بیان کړم، خو چې زه ژوندی یم، سا راکې چلیږي، د توحید غږ به زما د خولې نه پورته. کومه ورانې کړه مدرسې، یوه دې ورانه کړه په ځای 5 جوړو، 5 دې ورانې کړې په ځای 20 جوړو، 20 دې ورانې کړې په ځای 100 جوړو.
که د یو عالم را شهید که د هغه عالم هره قطره وینه به په سلګونو علما زیږوي. که د یو طالب را شهید که د هغه طالب د هرې قطرې وینو نه به په سلګونو طلبا را پیدا کړي. معذرت غواړم علما هم ناست ګډ او معذرت غواړم سپي پسې 10 بچي م رواني، شپږ م رواني، اتم رواني او روزانه به په زرګونو پسونه او بیزې حلالېږي. خو الله رب العزت د ده په نسل کې کمښت نه دی راوستی. تاسې د سپیو رمه چېرته لیدلي او د دې په زرګونو په 10,000 رمې روانې. وجه څه ده چې دوی قرباني ورکړي. نو هغه ملت چې قرباني ورکړي، هغه ملت چې د الله رب العزت د دین د دفاع لپاره شهادت ورکړي، هغه ملت اسارت او غلامي نه مني او نه نسل کوي. ترکی او خرکی چې څومره علما شهیدان ژوندي یې د خاورو لاندې په نام عالم به یې د ثواب لپاره په شهادت رسول. نو که په دې مرګونو په دې وژلو باندې علما ختمېدلی، نن به د دې میکرافون تاسو ته د چا قال الله او د قال رسول غږ نه پورته کولی. د مدارسو مخالفت پکار نه دی. د اسلام د ستر مرکز د دیوبند او د هغو پیروانو مخالفت پکار نه دی. تاسو خبر یاست چې انګریزانو 14,000 تر 15,000 پورې د دارالعلوم دیوبند علما شهیدان کړل. کم شو؟ کله هم نه. دی علماو قرباني ورکړي او د دوی قرباني به رنګ راوړي او راوړی دی. نو ځکه مخکې له دې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې نه هجرت وکړي مدینې منورې ته، په مخفي توګه او په پټه یې په مکې مکرمه کې د زید بن ارقم په کور کې مدرسه تاسیس کړه. په هغې مدرسه کې به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله بندگانو ته په ځانګړې توګه صحابه و کرامو ته د توحید درس ورکوه. په هغې مدرسه کې به د ایمان درس ورکوه، په هغې مدرسه کې به د غیرت درس ورکوه، په هغې مدرسه کې به د جهاد او د مبارزې درس ورکوه. او کله چې د مکې مکرمې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم هجرت کوي مدینې منورې ته، نو چې کله د مسجد نبوي تهداب او بنسټ ږدي، د مسجد نبوي ترڅنګ د صفې په نامه باندې د مدرسې تهداب او بنسټ هم ورسره ږدي. هغه صفه تر اوسه پورې هم شته، حجاجو کرامو به لیدلي وي. الله دې د ټولو نصیب کړي. په همدې ځای کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپلو پلویانو او صحابه کرامو ته د توحید، د ایمان، د عقیدې او د جهاد درس ورکړ. ګڼ شمېر صحابه کرام د نبي کریم صلی الله علیه وسلم درس ته کېناستل او د هغه دورفشان خبرې د هغوی د مبارکو تر غوږونو رسېدلې. علماء کرام ناست، کم طالبان چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم والاکثر په دې کې مسافر ول او د دې ترڅنګ چې مسافر ول فقیر او مسکین هم،
په دې ټکي کې مې پیغام طلباو ته دی، د مدرسې طالبانو ته. قسم درته په الله یادوم چې زحمت ونه باسې والله که ملا شي، چولګې تېرې نه کړې والله که د علم نه څوک ګټه واخلي، چې خوارۍ تېرې نه کړې د الله دین ته والله که خدمت کولی وشي. موږ یو وخت طالبان نو هلته چې موږ اوسېدلو د مردان ساحه وه، هلته به چې کله مړی وشه نو په مړي کې به هغو صابون ورکول، یا به یې صابون ورکوله یا به یې مالګه ورکوله. تاسو یقین په الله وکړئ موږ سره به د صابون پیسې نه وي چې صابون واخلو او خپلې جامې پرې ووینځو. زما یو ملګری و چې کله به یې جامې ووینځلې په تار به یې خپرې کړې، درزونه به یې وچ ول په تشو اوبو کې. ما به ورته وویلې چې دا دې وچې پرېښې دي، ما ته به ویلې چې نمازي شوې نورې څه کوې اخلاص سره. نو دې جنازې ته به موږ ورغلو، په پاکټ کې به 4 صابونه بند ول، دا به یې راکړه. د بل طرف نه به بیا ورته راغلو، یا به م خولې بدله کړه یا به م رنګ بدل کړه چې یو 4 صابونه نور هم راکړي چې میاشت 2 میاشتې موږ خپلې جامې پرې ووینځو. زما یادېږي د 20 کاله 22 کالو مخکې خبره ده، شنه شنه صابونونه ول، هغو به بیا بوی کوه، ډېر سخت بوی کوي، چې په هغو به م جامې ووینځلې، 2 ورځې به م بیا لمر ته اچولې وې چې دا اوس بوی ختم شي او موږ یې واغوندو. هغه د ولږې قصې او د ولږې سلسلې به زه درته نه یادوم. زه په یو مسجد کې دیره وم، د هغه مسجد نه چې زه تر مدرسې پورې تلم یوه کلداره کرایه وه، یوه کلداره، ډېر مزل و، تقریبا 20-25 کیلومتره مزل و، په 1 روپۍ اخیست. داسې ورځ راغله جناب صمیم صاحب چې ما سره دا 1 روپۍ هم نشته. نو ما سره طالبان دي، شرح تهذیب دی، اصول شاشي دی، میبزي ده، مختصر ده، دا کتابونه وایم ورته. نو ما دا اراده وکړه چې سهار وختي د مانځه نه به وروسته وچتېږم، 1 ساعت 1.5 ساعت مزل چې دی دا به پیاده کوم، خو ځان به درس ته رسوم. طالبان به نه خبروم. چې کله د خپلې دیرې نه او حجرې نه راووتلم، د سهار مانځه نه وروسته تیاره وه، سخته تیاره وه. 2 کاله ما دلته تېر کړي وه. یو کس مې مخې ته راغی، ودرېده، د جب نه یې بټوه راوویستله، خلاصه یې کړه، 1 سلګون یې ما ته راکړه، مانځه ته رانغی، بېرته تاو شه. دا نه چې هغه مانځه ته را روان دی یا جمعې ته را روان دی، 1 سلګون یې ما ته راکړه او بېرته تر دې ولږې را باندې غلبه وکړه چې د ځای نه به پورته شوم، بېرته به را پرېوتله.